د غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په مرسته باندې دغه نندارتون نن په کوټه کې پیل شو چې د پرانستې په دستوره کې د پېښور څخه راغلي افراد سیاب خان خټک هم ګډون درلودی. د وویل چې له تېرو 3 لسیزو څخه افغان کډوالو ډېرې ترخې ورځې او شپې ګاللې دي. د ده په خبره چې د ښځو د مرستې پرته یوه ټولنه هم پرمختګ نشي کولی. आपका पोर्टल जो है वो जो प्रोड्यूसर्स हैं और मार्केट उनके दरमियान एक डायरेक्ट कनेक्शन पैदा कर रहा है. غیر دولتي موسسې چې کوم دغه هنري توکي جوړ کړي دي دغه لپاره له مارکیټ سره نیغ په نیغ باندې تماس پیدا کوي چې تر دې له مخه له دې څخه بعد دکاندارانو زیاته فایده ترلاسه کوله. د غیر دولتي موسسې منیجر شکیل انور بیا وویل تر 2000 زیاتې ښځې شاملې دي. بلوچستان زموږ یو قبایلي سیستم دی نو ډېر داسې زنانې چې د کور نشي راوتلی مګر ډېر ښایسته لاسونه خدای ورکړي دی ښایسته کارونه کوي. زموږ د دفتر د توسط سره د هنرمند زموږ یو پلیټفارم دی بل هغې د توسط سره بیا زموږ کوم زنانې دي هغه ورځي دوی د بازار سره ډایرکټ لینک کړي په داسې طریقه باندې چې هغه په کور ناستې دي او خپله ګټه وړي. دې کې د خامک کار هم دی دې کې د کراسټچ کار هم دی دې کې د بلوچي کار هم دی دې کې زموږ د ژوب کار هم شته دې کې زموږ د مسلم باغ کار هم شته دې کې زموږ افغان هم شته. ویب سایټ نوم دی آرټیزن شاپ آنلاین. موږ د اگر د پروډکټس په هغې باندې اپلوډ کړي دي نو خلک په هغې باندې اډران اخیستلی شي بیا موږ هغه اډران هغې ته ورسوو د ټي سی ایس په ترو باندې کیش آنلاین ډیلیوري سیسټم باندې. زه چې د جولري جوړوم په خپله جوړوم نو دا جولري د ما سره ډېره زیاته شول. ما دا سوچ ویل چې دا به خرڅ کړم. دا زموږ په کلي کې ډېرې خوارانې ښځې دي یتیمانې په غاړه کې دي هغوی بیوه دي طلاق شده دي نو هغوی کارونه کولی. ما دا سوچ وکړئ د دوی لپاره به زه یو څه کار وکړم دوی ته به یو څه کار پیدا کړم نو دا شیان په جوړېدل مې شروع کړلې او د خرڅېږم د دوی دپاره. خوارانې ښځې دي دا کار زه د هغوی دپاره کوم دا محنت ما له آخري عمر دی کم از کم ما ته به یو اکټیویټي پیدا شي دا ښځې به دا کارونه وکړي د دوی بل ښایسته رزق روزي په برابر شي. کوشش کوم چې زما په لاس باندې یوه اداره راشي زه خپل هنر هغوی ته ور دغه کړم د هغوی سره زه هغوی ته خپل کارونه وروښیم او دوی خپل ګټه په وکړي. خرڅول ذریعه به زه ور جوړه شم. نورو ښځو بیا خپل احساسات داسې څرګند کړل. زما نوم عظمت دوراني دی زه بلوچستان طرف نه فرسټ فیمیل کیلیګرافر آرټسټ یم. د کور کې هم ناسته هم زده کولی شي او دې من چې کار کوي نو کیلیګرافي فیلډ کې فیمیلز ډېر کم دي او دغه پینټنګس چې کوم جوړ شي دا نیشنل اور انټرنیشنل لیول مارکیټ کې هم تللی شي اور آی کې اچھا خاصا اوله مارجن حاصل کړلی شي اور بزنس او باقاعده خپل آنلاین سٹارټ کولی شي. نو فیمیلز چې کوم زموږ کې کوم چې بار نه وتلی شي اوله کور کې دا کار زده کول پکار دي او صرف د دې کار چې د پینټنګ زهد پورې نه دی کوم چې فیمیلز کې د زده کوي به کې خپل ماشومان. زما نوم نسیمه ده زما خپل آنلاین شاپ دی مدینه د مدینه شاپ په نامه دا چې ته یې وینئ د اگر د افغاني غاړې دي دا ښځې دي په کورو کې چې نسي راوتلی هغه دپاره زه کپړه مور کوم او هغه کالي په جوړي بیا زه منافع مور کوم پیسې مور کوم هغه خپل کوچنیان هم ساتلی سي او خپل د کور ډېر اخراجات پوره کولی سي. زما نوم نازیه خان دی اور زه آی ډي او آفس کې ایز ا سکل ډیزاینر کار کوم. جی افغانانو ته موږ لیبر چارجز ورکو اور هغه چې کوم څو خو موږ سره داسې فیمیل دي هغه ټوټلی په دې کار باندې ډیپینډډ دي هغه ریونیو بس په دې باندې جنریټ کېږي امبرایډري چې کوم کار دي نو دې دپاره موږ هغې ته لیبر چارجز ورکو اور ښه پیمنټ دوی ته کوو. ډېر سکل فیمیل چې دی هغه موږ سره کار کوي. امپاورمنٹ دی پردے میں رہ کے اسلامک لمٹس کے اور اگر څوک سي زبین دې نسی وتلی د هغو ته موږ بیا لینک وکړو او بیا د دوی سامان د دوی له کوره زخوا خو بازار ته رارسو مارکیټینګ یې کوو نو دا زموږ او د دوی یو زبردست لینک دی او دوی ته باعزته روزګار هم میلاوه شي. کتونکو د ښځو د لاس جوړ سوي کارونه او توکي ډېر د ستاینې وړ وبلل. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.